طالبانو نه منله خو حقیقت بالاخره رسوا شو. پاکستان په کلدارو له افغانستانه د ډبرو سکرو واردات پیل کړل. له افغانستان څخه په پاکستاني کلدارو د ډبرو سکرو د وارداتو په اړه د پاکستان د لومړي وزیر له څرګندونو وروسته اوس پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې هره ورځ شاوخوا 3000 ټنه د ډبرو سکاره له افغانستانه دغه هیواد ته واردېږي. ډان ورځپاڼې یکشنبه د چنګاښ پر 12مه د پاکستان چارواکي په حواله لیکلي چې پاکستان د دغه هیواد د لومړي وزیر له سپارښتنې وروسته له افغانستانه د ډبرو سکرو واردات د دغه هیواد د برېښنا تولید مرکزونو ته پیل کړي دي. دغه پاکستاني چارواکي ویلي څو ورځې مخکې دولت اړوندو ادارو په ځانګړې توګه د پاکستان د اوسپنې پټلۍ ادارې ته سپارښتنه کړې چې د ډبرو سکرو واردات چټک کړي او اوس دغه واردات پیل شوي دي. د هغه په وینا اوس هره ورځ نږدې 3000 ټنه د ډبرو سکاره خوشحال کوټ د اوسپنې پټلۍ تمځای ته لیږدول کیږي. تمه کیږي چې په میانوالي سیمه کې له کندیانو او د بلوچستان له سیبي څخه د ډبرو سکرو د وارداتو تر پیل وروسته دا اندازه 20,000 ټنو ته ورسیږي. د پاکستان د لومړي وزیر له څرګندونو وروسته د طالبانو مالیه د هر ټن پر سر $200 ته پورته شوه. په ورته وخت کې دغه چارواکي ویلي دا چې اسلام آباد د ډبرو دا سکاره په کلدار واخلي ښایي بیه یې هم لوړه شي. قدرمن لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.